د غوټۍ درس شروع کېږي. سلامونه، هرکله مو کوم چې د غوټۍ درس ګورئ. وړی خلک وایي چې اوبه د ژوند سرچینه ده. AI ښوونکې او له ګرمې هوا څخه عادي تودوخه ساتي. کارټوني تصویرونه، لاس تراکم د اوبو د تراکم، پوښتنې او ځوابونه. زما نوم محمد عادل ډېر ښه ارزښت لري. اوبه سپین دي، رنګ نه لري. په دغه درس کې په زړه پورې علمي او ساينسي معلومات وړاندې کېږي او هر کس پرې په اسانۍ پوهېدلی شي. افغان ماشومان او ځوانان به ترې ښه خوندونه واخلي او د زده کړې ښه احساس به ولري. علم او ساينس د ژوند د خونديتوب او والي بنسټ دی. چې اوبه په هغه شرط د سانتیګراد په حساب، ځیرک ژوند او ښکلې نړۍ. بشر او طبیعت باید په همغږۍ ګډ ژوند وکړي. ځمکنۍ کره د بشر ګډ کلی دی. موږ به د دغې کرې د خوندیتوب لپاره ګډ کوښښونه وکړو. دا څه دا دي. راځئ له ښوونکي غوټۍ سره یو ځای ښایسته او په زړه پورې علمي معلومات ترلاسه کړئ.